وسلم اغستل خرسول تدی یو سڑے وی منز بسنگ کو نو منز د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تدی اگوری لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ یو بہترین نمونہ تاسو د پاره د نبی علیہ السلام په صورت او په سیرت او په ذات کې موجود اغه نرواخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی سوک چی درے کار کئی نو دخل الجنہ دا سڑے جنت تا داخل شو دا جنتی سڑے دے چی چا کی درے کارو نوی اول نمبر من اکل طیبا چی دا رزق حلالی اول چی نونی حلالی کم روٹی خوری چی اغا حلال نونی خوری رزق حلالی بنیادی خبر اکل حلال لے انبیاء و رب العالمین اول حکم کئی روٹے حلال خورے بیاوی وعملو صالح رستو وی عمل نیک کوئی عمل رستو دے و رزق حلال مخی دے او دویم وعمل فی سنت چی دے کم کار کئی چی اغد سنت موافقی ہر کاری د سنت موافقی بل وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ او خلق د تکلیف نہ محفوظ بے چاہتا تکلیف نہ ورکی نونائی حلالی عملی د سنت موافق دے او خلق تددن تکلیف نشتا چاہتا ضرر نہ رسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دخل الجنہ پسیغی د مازی سره ذکر کړي وی د دې سړی جنت تتلل یقینی دی یقینی ټول دینی دریو خبرو کې را بند اول نمبر چې رزق حلالی نونی حلالی بنیادی خبر ادا ده کتابونو لیکلی دی ډیر کرته به یو سړی د بیت الله نه طواف کوي دعا بغواړي رب ما معاف کی په مطاف کې بګرځي دیر پا عجزی با دعا غواړي رب العالمین وی دعای نه قبلوم زکا چی اغسطی حرام دی و خیٹا کی حرام دی نو زد دعا نه قبلو دا چا چی گیڑا کی حرام پراتی و پا وجود حرام وی دا اللہ عبادت نه قبلی اول خبر اکل حلال رزق حلال دا دیر ضروری خبر دا چی دا سڑی رزق و نونے حلال ہے لگ دی خو حلال دی لگ کاروبار دی رکوٹے دی وی خو چی حلال کاروباری حلال کاروبار بل وعمل فی سنت او چی عمل کی دا د سنت موافق ہر عمل چی کی دا د سنت پا کسوٹے کی گوری عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ راگے حجر اسود تا مخامخ ودرت کعبہ شریفہ کی چی کم کانے لگے دلے دے یو گوٹ کے حجر اسود مونگ چی تین طواف شروع کو اگے حجر اسود تا مخامخ ودرت ورتوی واللہ زما دی دا اللہ پزات قسمی چیزتا پی جنم چی تا یو کانے ما تا پتا دا نچال نقصان ورکولے شی او نچال نفع ورکولے شی زما دی دا اللہ پزات قسمی چی تا یو کانے نچاتا نفع ورکولے شی او نچاتا ضرر ورکولے شی حکمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نویلی دلے چی تا اخکول کڑے وے نو ما بنوی اخکول کڑے خو ما امام الانبیاء لی دیو چی تا اخکول کڑے وے بس ور روان شو حجر اسود اخکول کوي زکا دا نبی علیہ السلام اخکول کڑے دے وعمل فی سنت چی عمل کی اغد سنت موافق عمل چی کی اغد سنت موافق کورون کی شورو کے رورو بچیو بیبیانیو دا رورو دا سنت سر اشنا کوئی دا سر عمل شروع کئی یو ورتخی خو بچی د سنت عادیان کئی تول رزق حلال راوڑاو دی توائی جون دا عملم دا سنت موافق روٹائی بوائی دا سنت موافق او دس با دا سنت موافق لکا
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی د روټۍ نه مخکې لاس انزل او وروستو لاس انزل دا فقر ختمی غریبی ختمی او دا د ټولو انبیاء کرامو سنت دی او غریبی او فقرم ختمی د روټۍ نه مخکې لاس انزل او وروستو لاس انزل فقر ختمی چا باندې غربت د دې سره ختمیږي او دا د ټولو انبیاء کرامو سنت هم دی نو بچی رو د سنت و عادیان کوي بچو ته طریقه خی صحابی وی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ناسو نبی علیہ الصلوۃ والسلام را ته په یو ټیم د روټۍ درې آداب خودل وی چې روټۍ شروع کین نو په بسم الله شروع کوا او چې خوري نو په خلاص خورا او چې خوري نو د خپل مخ نه خورا درې آداب و سنت د روټۍ راته امام الانبیاء اخودل بچی چې د روټۍ تکینی او لاس نوڼۍ ته مخې تکی او کاسه کی ورخکته کی لاس ولونی سه عکراش رضی الله تعالی عنہ دا یو صحابی دی دیوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره وما چا سرید راوړو ما تکړی روټۍ غوښه راوړله نو ما دیسی پا کاسا کې دا لاس گرزو دیسی دی زینا نونه اوچتا ہوا دی زینا اوچتا ہوا دیسی میں دا لاس گرزو وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زما خیلاس پا خپل خیلاس باندی اونیو دیسی دا خیلاس نا اونیو ما تیوی دیسی مکوا لاس را لخپل مخی تکوی دا خپل مخی نخوراک کوا لاس کاسا کې گرزو مخا لاس کاسا کې مگر زو د خپل مخې نه خورا ما وی ټیک عکراش رضی الله تعالی عنہ فرمای وی په بل موقع چا په یو لوخي کې کجوري راوړلې نبی علیہ السلام پکې لاس ګرځاو یو طرف ته بل طرف ته ما ته وی چې عکراش رضی الله تعالی عنہ دې کې اوس لاس ګرځولې شي دې ځای نه رااله د دې ځای نه رااله د دې ځای نه رااله مطلب دا چې کله سیزونه مختلفی نو بیا لاس ګرځولی شي په درستخان سالنونه ډیری نه کې یو نوڼۍ یو نالی بل نه الی بل نه الی نو بیا ټیک ده یا کجوري او سسیز څوک راوړي چې هغه مختلفي بعضې پخي بعضې کچۍ نوې ما ته وی چې اوس لاس ګرځولی شي ګرځوه پکې څومره ښکلې ښوونه یې ورته وکړله سنت عمل یې ورته وښودو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل وی د سالن منس ته بنوړی نه کته کوي بعضی وخت کې ممکنو بالکل د سالن دی منس ته نوړی کته دا د ماشومان دسی کوي ښه زر ولا لاسونی سن نه بچیا دسی بنه کوي ښه روټۍ چې خوري بچیا اول بسم الله وایا بسم الله الرحمن الرحیم پورا دی تش بسم الله الرحمن الرحیم بس او آئے بچیا دا او دیوی خا بچیا وسی پا خیلاس خورا خپل مخی تای مخورا خپل مخی تای خورا پا منس کے نونای مکہ تکوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې د سالن پا دی منس کی برکتی خوا پا دی کی برکت را نازلیگی نو دغی منس کی نونای مپورے کوا و د خپل مخی نا نونای خورا خپل مخی تا نونای اوچتوا و د خپل مخی نا خوراک سمرخ کلی آداب راتو خودل یو صحابی وائی یو سڑی پچپ لاس روٹای خوڑل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورطی دا سی مکوا دا سی اوسم شتا خلق وی آغا ورطا وی چی نئی خورما پا دی لاس یای نشم خوڑے پا دی لاس دا تکبر پا اندازی وی معذورا نو دا تکبر پا اندازی ورطوی نئی خورم یای نشم خوڑے وی نبی علیہ السلام ورطوی چاڑو وہ پی نخوری احادیث مبارکو کی رازی وی اقا لاسی بیا شل شو شل داغینا پس خواہ او دا سنت دیر فوائد وی روٹای چی بچو تا خین وائی بچیا روٹای با پخی لاس باندی خوری بچو تا آداب و خی بچو تا دا روٹای دم لاستی ناستی آداب و خی بچیا روٹای با پدی طریقہ خوری سنت طریقہ دا سی دا بچوڑیا روٹای سنت طریقہ دا دا پدی سی طریقہ باندی با روٹای خوری
ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د روټۍ تناسو د روټۍ په اول کې ډیر برکتو سم برکتو چې د اخیری ټیم شو بالکل بے برکتی پر روټۍ کې ښکارا شو اول کې برکتو وروسته بے برکتی و ما نبی علیہ السلام ته وی د الله حبیب اول کې ډیر برکتو اوس ډیره بے برکتی ده وی نبی علیہ السلام او فرمایل چې اول کې چې مونږ ټول ناسو نو مونږ ټول بسم الله ویلي وزکه برکتو اخر کې یو کس کې ناس هغه بسم الله اونوي نو دا بے برکتی چې ښکاری دا د هغه بسم الله د نه ویل وجه ده دا بے برکتی چې وی په نظر راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل وی چې څوک دا غواړي چې زما پکور کې شیطان شپه تیر نه کی او ما سره روټۍ ونه خوري نو دی چې کور ته ننوځي نه دی سلام ورچي او چې ډوډۍ ته کینی نو بسم الله دی وایي دی کور کې به شیطان شپه نه کوي دی کور کې به شیطان خوراک نه کوي چې کم سړی کور ته ننوځي وي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته او روټۍ ته کینی او بسم الله ویل شي دی کور کې به شیطان شپم نه کوي او دی کور کې به شیطان خوراک هم نه کوي دی کې به شیطان خوراک نه کوي چې کله کم کور کې سړی روټۍ خوري نو په بسم الله سره خوري روټۍ چې خوري بسم الله وایي او بل اسم نیک کار کوي ښه کار کوي بسم الله باندې شروع کوي دی کې ډیر برکت دا سو حروف چې په بسم الله کې دي نو دومره د جهنم فرشتیم دي چې کومې په جهنم مقرری دي څوک چې دا بسم الله ډیر وی الله به د هغې فرشتو د جهنم نه حفاظت نصیب کوي نو دې کې ډیر خیرونه او برکتونه پراته دي دا ماشومانو ته وښیې طریقه مسنونه ورته وښیې بچیا خوراک په دې طریقه باندې کوه بچی به تا نه تپوس کی بابا چې روټۍ خورمه په څو ګوتو باندې ډوډۍ خورمه روټۍ په څو خوړلو ګوتو سنت دي علما وایي احادیثو مبارکو کې راځي په دریو ګوتو باندې روټۍ خوړل سنت دي چې په دې دریو ګوتو باندې خوري نه به نوڼۍ ډېره غټه راځي او نه به نوڼۍ ډېره کچه راځي د ضرورت په موقع بیا په پنځو هم خوړلی شي چې هغه خوراک چې هغه په دریو نه خوړل کیږي لکه چاول دي دا اوس په دریو نه خوړل کیږي که نه نو دې دپاره به د پنځو ګوتو ضرورت هم راځي نو چې کم کې د پنځو ګوتو ضرورت یې هلته پنځه استعمالوه خو چې ضرورت نه نو په دې دریو ګوتو باندې خوراک کوه نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په دې دریو ګوتو باندې خوراک کو چې کله به خوراک وکړو نو اول به امام الانبیا دا ګوته وسټله دا یوه بیا به د شهادت تا ګوته وسټله او بیا به دا ګوته وسټله چې روټۍ به وخوړله نو دا درې واړه ګوتې به یې داسې په ترتیب باندې اول به دا وسټله بیا به دا وسټله او بیا دا درې واړه ګوتې به د خوراک نه پس وسټلې دا یو سنت عمل دی نن که دا سړی سټي نو خلق ورته د حرص نسبت کوي دا ډېر حریص دی دا ډېر وږی دی دا وږی نه دی دا حریص نه دی دا زما د ښکلي پیغمبر چې داسې حسینه چهره وه چې صحابي وایي کأن الشمس تجري فی وجهه چې سړی به ورته نږدې شو داسې به ورته وکتل وی دا مخ به یې داسې ښکارېد لکه د انور چې په مخ کې زیو راځي دا زما د هغې ښکلي پیغمبر سنت دی دا زما د هغې ښکلي پیغمبر سنت دی چې د ټولو نه ډومبې به د جنت دروازه نبی کریم صلی الله علیه وسلم تکی او جنت ته به د ټولو نه ډومبې داخلي دا د حرص علامت نه دی نو دریو ګوتو باندې روټۍ خورئ او چې ضرورت راشي چاول وغیره بعضې څیز داسې چې په دریو نه خوړل کیږي نو بیا پنځه استعمالوئ خو بعضې سړی چې د وریجې خوري نه تاسو به لیدلی داسې په دې لپه یې رالی داسې خولې ته ولي نه په لپو خوراک مه کوئ په لپو په دې دریو ګوتو یې خوره او بیا دا درې ګوتې سټه دا سنت دی نو کم سړی چې په کاشوغه خوراک کوي نو هغه د دې سنت نه څه دی محرومه دی
چې کوم په کاشوغه خوراک کوي چې په ګوتو یې وکړي بیا پسې دا ګوتې وروسته وسټي او سالن چې کله روټۍ خورې یوه نوڼۍ دوه څیز درنه پاتې شي نو هغه مه پرېږده ختموه ځکه نبی علیه السلام فرمایي دې خوراک کې برکت دی خو پته نه لګي چې هغه برکت په کومه حصه کې دی نو که تا نه نوڼۍ پاتې شي او هغه برکت په هغه نوڼۍ کې پروتي نو هغه نوڼۍ مه پرېږده هغه نوڼۍ اخله او دا لوښې صفا کوه دا د نبی علیه السلام خبرې دي په دې یقین کوه دا به په عقل نه تلي حدیث مبارک کې راځي چې کله سړی لوښې صفا کی د روټۍ د سالن لوښې صفا کی دغه لوښې د ده دپاره د مغفرت دعاګانې غواړي الله وایي بخي دا به په عقل نه تلي چې لوښې به څنګه د مغفرت دعاګانې غواړي دا وحی د وحی نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی صحابي بیزه او یا چیلې لال کړی نبی علیه السلام ورته مال ته دا مخکې ولې راک اوله ورک بیا ورته ټیم پس وی بل ته راک اوله بل ورک بیا ورته وی بل ته راکا ورته د الله حبیب خو د بیزی دوه ولینو نبی علیه السلام ورته وی که تا مال دا جواب نه وی را کړی تا بلاسکو ولې براوتو تا بلاسکو ولې براوتو خا دا وحی د وحی ته عقل استعمال او زه پیغمبر ما ته وحی کیږي بعضې معجزې دا به په عقل نه تلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې نجاشي بادشاه مړ شو راځئ زی جنازه کو اوس هغه کم ملک کې مړ دی په کم ځای کې مړ دی او نبی علیه السلام یې جنازه دلته کوي مونږ یې نشو کولی د جنازې په شرایطو کې کوم چې باراني فرض دي تاسو ورته د هوای د مانځه نه بار فرض او دند فرض داسې وایي او علما وایي شرایط او ارکان چې کوم بار یې هغې ته شرایط وایي چې کوم دند دی نو هغې ته څه وایي ارکان وایي تاسو وایي بار فرض او دند فرض نو د جنازې چې کوم بار فرایض دي نو په هغې کې یو شرط دا دی چې د مړي لاش ټول یا د مړي د لاش څه حصه به حاضري اله به جنازه کیږي که ټول لاش او یا که د لاش څه حصه نو جنازه به کیږي خو که د لاش حصه نه وه نو بیا دا جنازه نه کیږي اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو کړې ده نجاشي بادشاه کم ځای مړ دی او نبی علیه السلام صحابو ته وی نیت وتړی الله اکبر جنازه کوي صحابو ته وی چې کله ما د هغه د جنازې نیت وتړو او ما یو الله اکبر ووی نو الله د منځ نه ټولې پردې هټاو کړلې او ما د نجاشي بادشاه لاش لیدو چې وای جنازه کوله نو ډېرې خبرې به په عقل نه تلې نو ګوتې چې روټۍ اخوري نو ګوتې به داسې وسټې داسې امام الانبیا سټلی دي د دې طرفه به یې شروع کوله دا ګوته بیا دا ګوته بیا دا ګوته دا درې واړه ګوتې به یې وسټلې دا به امام الانبیا سټلې بچي ته وایي بچیه دا سټه دا سټه دا سټه لوښې صفا کوه دې کې نوڼۍ دوه مه پرېږده بچیه دا لوښې د سړي دپاره د مغفرت دعاګانې غواړي بچیه دا خوره دا صفا کوه ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي دا د نبی علیہ السلام صحابي دی او ابو هریره ډیر عجیب صحابي دی د نبی کریم صلی الله علیه دی فرمایي وی په یو ګوته خوراک کول دا د شیطان علامت دی په یو ګوته خوراک کول په دوو ګوتو خوراک کول دا د تکبر علامت دی او په دریو ګوتو خوراک کول دا د انبیو سنت دی دا د انبیو سنت دی په یو ګوته به خوراک نه کو په دوو به نه کو په دریو ګوتو به خوراک کو دا د انبیاء کرامو سنت دی بیا به دا ګوتې سټو د روټۍ نه پس او چې کله درنه نوڼۍ وغورځېدله هغه ډېره سخا نه وه او صفا کېدو ممکن وه نو هغه به راوالې او داسې به یې صفا کړي او دا به وخورې دا وایي زما د ښکلي پیغمبر ښکلي سنت یو صحابي تلی و قربان د صحابو نه تلی یو شاهي دربار کې ناست دی روټۍ خوړل شي نوڼۍ وغورځېده نو هغه نوڼۍ راوچته کړه زه به دا ستا ومنم چې ته د افسرانو سره ناست او هغه ټول په ولاړه ډوډۍ ته کیني او په ولاړه ډوډۍ شروع کړي او ته ځان ته څادر خور کړي او کیني به وایي چې ولې وایي دا خلاف سنت دی زما پیغمبر داسې روټۍ نه ده خوړلې
یا به خورم نه او یا به د پیغمبر سنت ژوندي کومه. د دې ډېر ښه برکت یې مړه مونږ یو ځای ته